یوه له هغو موضوعاتو څخه چې په ژوند کې ډیره زیاته مهمه ده هغه له نورو سره د ښو اړیکو لرلو مهارت دی. اوس تاسو وګورئ چې د اړیکیزو مهارتونو د موضوع په تړاو بیلابیل ښوونیز پروګرامونه او ناستې ترسره کیږي. نو که د دې لپاره چې خپل اړیکه له نورو سره ښه کړئ، دا موضوعات چې زه نن په دې ویډیو کې په خبرې کوم په ژوند کې په عملي توګه در سره وګورئ، وڅارئ او عمل پرې وکړئ. لومړی هڅه وکړئ نور لکه څنګه چې دي د یو انسان په توګه د تفکر ځواک لرونکي په څیر یې ومنئ او له هغوی سره په اړیکه کې نسبي اوسئ. نسبي فکر کوئ ځکه چې هر انسان ښېګڼې او بدګڼې لري. که چېرته موږ انسانان یوازې د یو بل بدګڼو ته وګورو نو هیڅ ښه ټولنه به رامنځته نه شي. دویم، خپل ژوند په بشپړه توګه د نورو لپاره مه ځانګړي کوئ او ژوند مو له نورو سره تنظیم کړئ. دریم، دا چې هیڅ انسان د نورو د ذهن د لوستلو وړتیا نه لري نو له دې امله په هیڅ وجه ذهن لوستنه مه کوئ. د نورو له چلند څخه په خپلو شخصي انګېرنو باندې باور مه کوئ. څلورم، تل له ځان سره ووایئ چې اروايي حالت او ذهن مې له هغه څه څخه ډېر لوړ دی چې د نورو د چال چلند په خاطر خپل ځان وریټم. پنځم، بدو ته په بدو سره ځواب مه ورکوئ ځکه چې د بد کوونکي فرد په څیر به تاسې هم ښکاره شئ. شپږم، تیریدنه او بښنه د پوهې او ستروالي ښکارندویي کوي، نو له دې امله نور وبښئ او ورسره ښېګڼه وکړئ. اووم، خپل مثبت ټکي او د نورو ښېګڼې هم ووینئ. اتم، خپل ښه او بد احساسات په مناسب وخت کې او په ډیر درنښت سره نورو ته ووایئ او له هغوی څخه د نظر غوښتنه وکړئ. نهم، هڅه وکړئ چې د نه ویلو جرأت تمرین کړئ او له خپل ستاینې څخه تیر شئ.